سلامونه ملګرو، خدای وکړو ټول به وي. زیاتره ملګري له دغه ستونزې سره مخامخ دي چې دوی خپل د فیسبوک پیج لوکیشن نشي معلومولی. نو په نننۍ لنډه ویډیو کې به تاسو ته ښایم څنګه خپل پیج لوکیشن معلوم کړئ. لکه څنګه چې ما څو وارې په دې باندې ویډیوګانې جوړې دي، خو بیا هغه ویډیوګانې یا لاندې لاړې شي یا زیاتره ملګري هماغه ویډیوګانو ته لاسرسی نه لري. نو راځم نن به بیا هم تاسو ته ښایم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل د پیج لوکیشن یا خپل د اکاونټ لوکیشن یعنی آی ډي لوکیشن معلوم کړئ. ښه، که آی ډي مو چېرته وي لازماً پروفیشنل موډ ته واړوئ، ځکه نن سبا وخت کې پروفیشنل موډ هر څوک کاروي. یو خو آی ډي پرمختګ پکې کوي، بل فالوورز راوړي، او بل تاسو کولی شئ چې هملته لوکیشن معلوم کړئ چې ایا زما لوکیشن د منیټایزیشن لپاره چینج شوی دی او که نه زه د دې پیج یا د دې اکاونټ څخه ارنینګ کولی شم، یعنې پیسې ګټلی شم او که نه. ښه، راشئ تاسو همدغه خپل پروفایل ته، دا زما پروفایل دی، پاس وګورئ دا د پیج برخه پیج ایجوکیشن. نو دغه برخه به تاسو ته راغلي، په همدغه باندې به کلیک وکړئ. دلته به پیج ټرانسپیرنسي درته راشي، دلته به لاندې تاسو راشئ، تاسو وګورئ لاندې زما د پیج لوکیشن کوم دی، لاندې وګورئ پیپل هو مانیج دیس پیج، هغې وروسته لاندې وګورئ 2 کسان د عربو اماراتو، 2 د امریکا او 1 د جرمني څخه دی. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل د پیج لوکیشن څنګه کړئ معلوم کړئ. او ورسره په اکاونټ کې به هم همدغه ډول وي. خو ځینو پیجونو کې دغه لاندې برخه وګورئ لکه آل فوټوز ریلز ایونټ، په ځینو پیجونو کې دغه پاس برخه نه وي که نه، هغه زړه اپډیټ کې پاتې شوي وي. دلته لاندې اباوټ په نوم یو آپشن به وي د فوټو په څنګ کې، نو اباوټ باندې به کلیک وکړئ، بیا به همدغه پیج ټرانسپیرنسي څنګه شي تاسو ته دلته راخلاصه شي، پاس وګورئ. نو په هماغه باندې به کلیک وکړئ، بس لاندې به تاسو لاړ شئ خپل معلومات په څنګه کړئ هلته پکې پیدا کړئ. نو خدای وکړي چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. داسې نور ویډیوګانو لپاره لازمه موږ در سره فالو کړئ.